دروجي بلا فايدة فيه ناحية صحية بديكي ناحية الصحية دا صحت فايدة موجودة دا دي روجي كي انسان دا روجي نيون كي جول شي اپا دي روجي كي دا اقتصاد نکار واقلي دا حد نه اضافي خوراک پکې ونکي په دې روزه کې زمونږ نه د حد نه اضافي خوراک کیږي وایي که موږ د خوراک قضایي راوړو ماسپښین مو ډوډۍ نه خوړلې بیا چې کله روژه ماتو هغه ماسپښینۍ ډوډۍ په دې وخت کې وخورو دا رانه زیاتې کیږي ته فقط د یو وخت ډوډۍ خوره چې هغه د دې ماښام ډوډۍ ده هغه د ماسپښین ډوډۍ خو تا د الله دپاره پرېښې وه د هغې قضایي مه راوړه په دې کې به یو اقتصاد د مسلمانانو ډېر اعلی او مزیدار شي دویم به پدې کې د صحت خیر وشي صحت ته به فایده ورسیږي اهل علم لیکلي دا د اطباؤنا نقل لي وي المعده بيت الداء انسان دا معده چې دا د بیماریو کور دی کور مرکز دی د بیماریو په انسان کې چې څونه بیماری نه پیدا کیږي دا د میدین تولید شوی وي د دې ځنه سرچینه وي والحميه رأس الدواء او دا پریز دا د ټول علاجونو اصل دی دا بنیاد دی او په دې روزه کې انسان فرض ولا وګرځي ځکه دا ولګه خپل یو نوع دوايي دی یو علاج دی چې انسان کالو سره باندې خوراکونه وکړه مېده هر وخت کې ډکه ده کلمې هر وخت کې د دې ډکې دي د دې د وجه ډېر مرزونه دي ته پیدا کیږي او کله چې دا انسان په خوراک کې اسکاک کې وقفه راولي د دې سره د انسان په دې کلمو کې چې کوم فضلات دي چې هغه په دې ټول د کال کې نوزي ځکه نور طعام په دبر ورزي هغه په دې میش د رمضان کې د خوراک د لګوالي د وجنه د طعام د لګوالي د وجنه هغه خارج شي د دې سره الله عز وجل بندته شفاء ورکی الله عز وجل بندته د علاج ور نصیب کی د ډیرو مرزونو نه علاج په دې روزه کې ان شاء الله پروت دی روزه ونیسه په دې نیت ونیسه چې الله د صحت درکې والله چې الله د صحت درکې روغ بشي او ډیر بیماران په دې روزه کې داسې دي چې د دې نمخ کې حالات ډیر خرابو بد حالاتو ولی روزه چې شروع کړي د الله رب العالمین په دې جسد کې قوت اچولې دی الله رب العالمین یو عافیت ول ورکړي دی انسان دا غینه تعجب وکي کمی بیماری د سې د چاغې له روزه بدیږي لکه شوګر وغیرہ یا د ګردو بیماری نور عام د سې بیماری نه دي چې دا روزه نیول اغیله خیر ورکي اغیله نفع ورکي دا مرزونه سره الله عز وجل کنټرول یې د دې وجه نه یو روایت کې راغلي دي بسناد فيه مقال ويصوموا تصحوا رجوني سي الله بدل صحت درکي حق خبره ده چې پروجو کې الله رب العالمین صحت اچولې دي چې روزي دیني نیولې دا بدن د ډېر غټيږي خوراکونه اسکاکونه کې کالو سر لګي بدن چې د غټ دا موټي او دا څوربواله خپل ډېر غټه بیماری ده کومنګ مسلمانان په دې باندې ډېر نه پويګو په دې وجه باندې موږ د چاقوالي سره ډېر مینه لرو چې چاق سمادي د بار خلک ګولې استعمالي دا غربین او اروپایان چې د دنیا په دې ټیپ کې ډېر وننوتی دي هغه په دې باندې قانع دي چې خېټه غټېدل د بدن سربېدل د سخت مضر دي هغه کې چې شخص چاق شي او خېټه غټه شي هغه ډېر پریشان وي ماته تکلیف را ولاړ شو زه به څنګه د خپل خېټه کنټرول کړم څنګه مې دا بدن لږ کمزوري شي دا موټي به مې څنګه ختم شي په دې روزه کې باید زمونږ د جسدونو لږ کمزوري شي او دا زمونږ د بدن لپاره او زمونږ د صحت لپاره ډېره زیاته فایده منه خبره ده